ننګرهار کې د ځوانانو راډیو کرکټ دویم پړاو سوپر جام شل اوریزه سیالۍ کې ننګرهار کرکټ لوبډلې خوست لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره دغه سیالۍ اتلوالۍ خپله کړه. د ننګرهار کرکټ ولایتي ادارې مشر وایي دغه لیګ کې اتو لوبډلو برخه اخیستې وه چې د غوره سیالیو له ترسره کېدو وروسته ننګرهار او خوست لوبډلو پایلوبې ته لاره پیدا کړه. تقریبا په نورو ولایتونو کې هم دا سیالۍ مطلب ترسره شولې او فاینل او سیمی فاینل په ننګرهار کې ترسره کیږي. پایلوبې ته د ننګرهار لوبډله او د خوست لوبډله وتلې دي. د ځوانانو راډیو د کرکټ لیګ مسؤل وایي دغه لیګ سیالۍ په څلورو زونونو کې ترسره شوې چې له سیالیو موخه د ځوان لوبغاړو ځلیدل او وړتیا څرګندول دي. هدف از برگزاری رقابت‌ها ایجاد فضای همدلی میان ورزشکاران و همه قسمی، شناسایی چهره‌های برتر میان از بازیکنایی که در سطح افغانستان بازی میکنن و قسمی نشان دادنشان برای جهانیان و بورد کرکت افغانستان تا اینکه استعدادهای نهان و استعدادهای پنهان البته به کشف و قسمی راه پیدا میکنن به تیم ملی کرکت افغانستان. د ننګرهار کرکټ لوبډلې وطن لوبغاړي وایي دا ډول سیالۍ د ځوان لوبغاړو د مخکې تګ او له مجربو لوبغاړو څخه د تجربو ترلاسه کولو لپاره مهم دي. او خصوصا د ځوانانو لپاره ډېره یو ښه اپرچونیټي ده چې په داسې ټورنمنټونو کې ځان ښکاره کړي، خپل فټنس وګوري، خپل هر لیول خپل کرکټ وګوري. نو مننه ترې کوم چې دا ټورنمنټ د ځوانانو لپاره راویستی ده. د خوست کرکټ لوبډلې وطن لوبغاړي بیا دا ډول سیالۍ د ځوان لوبغاړو لپاره ګټورې بولي او د کرکټ بورډ له مسؤلینو غواړي چې راتلونکي هم ورته د کرکټ بېلابېل لیګونه جوړ کړي. نو باید داسې ټورنمنټونه ډیر زیات شي. کرکټ بورډ څخه همداسې خصوصي سکتور څخه موږ هیله کوو چې مقصد د ځوانانو لپاره او د ورزشکارانو لپاره دا ډول ټورنمنټونه په لاره واچول شي تر څو دوی خپله آینده روښانه کړي. د یادونې وړ ده چې د دغه سیالیو پیلوبه کې خوست لوبډلې لومړی توپوهنه وکړه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره ننګرهار لوبډلې ته 8 منډې هدف وټاکه چې په مقابل کې ننګرهار کرکټ لوبډلې د یو لوبغاړي په سوځېدو سره په 11 اور کې د هدف پوره کولو سره دغه سیالیو جام په خپل نوم کړ.